د تحصیلي دورې وروستي ورځې. عبدالحل خپل تحصیلي سفر د ناروغیو تشخیص ماشین په جوړولو پای ته رسوي. دغه جوړ شوی ماشین د عبدالحل او د هغه د همکارانو د 5 میاشتو خواري ده. د نوموړي په خبره لومړی ځل ده چې هیواد کې داسې ماشین جوړوي. البته این ماشین قبلا ساخته شده ولی ما اینوویشن نوآوری‌های در این ماشین کردیم که فعلا در بازار افغانستان موجود نیست. از قبیل ما همراه ماشین انفانتوارمر فوتوتراپی را مدغم کردیم، همچنان علائم حیاتی را که از قبیل ضربان قلب است، سچوریشن اکسیژن در خون است و همچنان سیستم آردینویی است، یعنی میکروکنترلر است که کاملا خودش اتومات است. دلته له عبدالحل وراخوا نور ځوان زده کړیالان هم دغه دوره ورته ختموي. دوی بیا د میکروبونو ختمولو، له وخته مخکې زیږېدلو ماشومانو ساتنې او سیروم ګرمولو ماشینونه جوړ کړي. دا ځوانان وایي له یادې څانګې د فارغېدو یو شرط د یو نوي ماشین جوړول دي. په موږ د انکیبیټر ماشین، سیروم وارمر ماشین، انفانټ ماشین او د یووی لایټ ماشین دغه ماشینونه جوړ او ډیزاین کړل. همدارنګه ته نور ماشینونه چې مسئولین ضرورت طبي ماشینونه هغه هم په شفاخانو کې ترمیموي او هم دلته داخل در پوهنتون کې ډیزاینوي او جوړوي. طراحی از اینکه شما چی ماشین را جور میکنید در دست شما هست، ولی اینکه یکی از اصول و مقررات هست بعد از دور تعلیمی که 4 سال باشه فارغ میشین یک چیزی را دستاورد داشته باشه. مطیع الله د انجینري څانګې په طبي ټکنالوژۍ کې له 6 کلونو راهیسې استادي کوي. دی راته وایي چې د زده کړیالانو لپاره په خپل زده کړیز چاپیریال کې د نظري زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو ښه فرصتونه لري، ځکه خو یې فارغ کسان په وروستۍ بریا توانېدلي. نو دلته دیو ته دغسې ظرفیتسازي شوې ده، دغسې لابراتوارونه ورته ډیزاین شوي دي چې مسلکي روزنه ترلاسه کړي. دې له وجې موږ دلته د الکترونیکس او ډیجیټل الکترونیکس لپاره هم سهولتونه لرو او دې لپاره موږ لابراتوارونه لرو چې عام په عملي او تیوري شکل باندې دوی دلته درسونه زده کوي. د طبي پوهنتون زده کړیز چاپیریال او شته استعدادونو د تازه زده کړیالانو هیلې ژوندۍ ساتلې. دوی وایي د عملي او نظري زده کړو سربیره په پیاوړې روحیه روزل کیږي. دلته چې کوم محصلین چې فارغ شوي دي هغو موږ ته دا ایډیا راکړه چې هیڅ شی ناممکن نه دی. افغانستان کې د امکانات شته او که موږ چېرته کوشش وکړو انشاءالله په آینده کې کولی شو د دې نه بهتره لاسته راوړنې ولرو. زما دپاره ډېره دلچسپه چې دا هغه عملي برخه ده، ځکه په مکتب کې چې موږ تر اوسه راغلي او موږ عملي کارونه دومره نه وو کړي، نو هر کله چې د لیکچر سره تر څنګ عملي کار یو ښه زمینه یې برابرې لکه څنګه چې موږ دلته لرو، بیل ساعتونه لرو، ورکشاپونه لرو. روند امی دپارتمنت قسمی است، روند امی پروگرام که باید هر مسئله که از فارغ میشوه باید یک دستاورد با خود داشته باشه. مثلا لابراتوار تجهیزات طبی داریم که به صورت عملی ما دستگاه ها را میبینیم و همراهشان پرکتیس و تمرین داریم. دا لومړی دوره نه ده چې ورته طبي ماشینونه جوړوي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼ زده کړیالان توانېدلي چې دا ډول ماشینونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري.